عالمي تړون پر اساس امریکا دلته په افغانستان کې پاتې کیږي نو تاسو به د امریکا او د افغان دولت دواړو په مقابل کې درېږئ؟ زه متقاعد شوی یم پر کور ناست اول اختر دوه نیم کاله دمخه چې د شینواري خلک راغله اختر مبارک کېدل مشران سپین ږیري اما چې ویل چې رئیس صاحب دغسې ظلم دی د داعش په نامه خلک راځي او موږ وژني موږ بې عزته کوي موږ د کورو شړي د حکومت سره خبره وکړه موږ واستو ما د ډاکټر اشرف غني سره خبره وکړه د نورو مشرانو سره خبره وکړه دوی ورغلل ورسره ویې کتل چې ورسې اقدام وکړي یو څو ډلې دي د دې ممانعت چا ونه کوي کله چې ولس په خپله راولاړ سو د داعش په مقابل کې اقدام وکړي د ولس دفاعي لیکې امریکایانو بمباري کړي پروشکر په ژمي کې اجازه ورکړه چې دا خلک راغونډ سي ظلم وکړي بچیان حلال کړي ښځې ماشومان به را بې عزت کړي خاوره به او خلک د کلي پسې واخلي دوه نیم کاله یې ورته وکتل دوه نیم کاله بعد راغی چې موږ داعش ورکوو او پر افغانستان یې اټم بم استعمال دغه بم چې استعمال شو دا اټم و د دې د اټم هېڅ فرق نشته صرف نوم یې ورکړی دی چې د بمونو مور زه به دې ته تر ټولو ستر امریکایي بم ووایم تر ټولو ستر امریکایي بم چې هېڅ ځای استعمال کړی نه و په افغانستان کې هم تجربه کوي هم یادي معاون د رئیس جمهور اعلان وکړي چې کوریا چې د افغانستان څخه تجربه واخلي معنا دا مثال یې په افغانستان کې ورته کېښود نو تر دې بم وروسته ما دا فیصله وکړه چې و د امریکې حضور په افغانستان کې په دغه شکل چې دی د افغانستان په ګټه نه دی په تاوان څه کوئ څه کول غواړئ تر دې بم وروسته چې پر افغانستان استعمال کړي داعش یې هم ورک نه کوي او داعش د دوی وسیله بولم زه د امریکې او د داعش هېڅ فرق نه کوم ډېر معلومات شته چې دا ښه دا د دوی وسیله ده خلک په خبر دي شینواري خلک تاسو ورته پوښتنه ځینې وکړئ چې داعش د کوم ځای نه راغی دا د ډیورنډ د اخوا نه راغله او اکثره خلک وایي چې د پاکستان ملیشې دي امریکې ولې ورته کتل چې دا خلک راشي ځای پر ځای زموږ په سیمه کې ځایونه ونیسي ښه یې ورته کتله په روښانه ورځ رئیس صاحب په تېر یو نیم کال کې یعنې ډېره حملې هم په داعش باندې په چین کې وشوې جنګونه هم وشول سستې وسوې حقیقي نه وې رئیس صاحب که امریکا په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي تاثیرات به پر افغانستان څه وي آیا دا ویره نشته چې د امریکا په نشتون کې به دلته بیا افغانستان بیا یو کورنۍ جګړې ته پر مخ لاړ شي اوس موږ په کورنۍ جګړه کې نه یو دا لس 15 زره کسه چې په دا تېر کال کې شهیدان شوي دا کورنۍ جګړه نه امریکا یعنې د کورنۍ جګړې معنی سو طالب څوک دی طالب افغان دی که پاکستانی دی که افغان دی خو موږ په کورنۍ جګړه کې که پاکستانی دی امریکا د پاکستان معنی ولې نه سو او سوله ولې نه راوړي د سولې هڅه ولې نه کوي څو شپې مخکې په ماسکو کې کنفرانس جوړ شي امریکا ولې ورنغلې دې کنفرانس ولې د افغانستان حکومت ول چې I had to واستو غټ باید ماس ولې د افغانستان استقلال تر سوال لاندې راوست خو دلته یو ویره ده چې روسیه طالبان نه حمایت کوي ملاتړ کوي مالي کومکونه ورته ورکوي دا تاسو ته څنګه رسو زه په دې کې پوره معلومات لرم په 2008 کال کې ما اول ځل پوتین ته د شانګهای په کانفرنس کې د شانګهای په ښار کې د امریکې په خلاف شکایت وکړ ما به هر کله پوتین شکایت کوم پوتین به زما خبر ردوله تر 2012 او 13 کال هلته چې ما بیا شکایت وکړ په قرغستان کې پوتین راته وویل چې ستا په خبرو کې یو عنصر د حقیقت شته نو دا څه پېښه شوله چې د امریکې سره متحد پوتین د امریکې سره همکار پوتین د امریکې سره همکار چین د امریکې سره همکار هیوادونه پر امریکې شکمن شوله او اوس د امریکې په مقابل کې ولاړ دي دا جواب باید امریکا ورکړي یعنې اوس طالبانو دوی حمایت کوي طالبانو سره مجلسونه کوي د طالبان سره امریکا هم مجلس کوي د طالبان سره انګریز هر ورځ ناست دي د طالبان سره ناروې هر ورځ مجلس کوي د طالبان سره جرمني مجلس کوي د طالبان سره هر هیواد مجلس کوي طالبان سره روس معقول دي چې مجلس وکړي طالب په افغانستان کې اوس یو لوی حقیقت نیمه خاوره د دې په خپل امریکایان اعلان کړي چې نیمه خاوره طالب په لاس کې کله چې نیمه خاوره د دې هیواد د حکومت په لاس کې نو هیوادونه مجبور چې خبرې وسره وکړي امریکا په خپل وسر کې د قطر په دفتر کې ورسره ناستې خبرې وسره کوي رئیس ځینې منتقدینو تاسو باندې نیوکه کوله چې وروستۍ څرګندونه چې تاسو د امریکا په خلاف وکړې د بم نه وروسته ویل کېږي چې تاسو غواړئ چې په سیاسي اوضاع کې خپل نفوذ زیات کړئ او د دې ترڅنګ غواړئ چې د راتلونکي رهبرۍ لپاره آمادګي څه نفوذ زیات کړم زه نه غواړم چې دوباره رئیس جمهور شم په افغانستان کې ما خپل دور تېر کړي زه یو ارام افغانستان غواړم زما بچی دلته ژوند کوي دا مې کور دی زه نه په واشنګټن کې کور لرم نه ځم نه په لندن کې لرم نه ځم نه په تهران کې لرم نه په ماسکو کې لرم نه په ډیلي کې لرم
ولسمشر غني خپل فوق العاده استاذ احمد مسعود د واکل لري کړه هغه هم تون ورګون درلود چې که ولسمشر د پریکړه بیرته وانه خلی افغانستان به کورنۍ جګړې ته لاړ شي. ډاکټر صاحب جنوري دا کار باید نه وای کړی. نو یې په داس کې چې د زورو کس په مخ کې په لوی محفل کې یو چاته د مقرریه د تحلیف پر رقم ورکړي چې دا مقرر سو یو مردمي مشروعیت ورکړي په مقرری تحلیف ورکړي او بیا د سخنګوی په ذریعه اعلان کړي دا برطرف ستا توهینامې سامان د ښاغلي حکمتیار راتګ په افغانستان کې په وضعیت باندې څه تغییر ولري؟ خدای دې راولي د سولې د پروسې مطلق ملاتړ د حکمتیار صاحب راتګ ته انتظار یو خدای دې راولي چې د نورو افغانان سره لاس یو کړي او د دې خاورې د سولې د ثبات او د امنیت لپاره په ګډه کار سره وکړو. دا خاوره یوازې د افغانانو په لاس جوړېدای شي. پر طالبانو بیا غږ کوم چې اورونه د خدای لري وګوري که ته څه رښتیا غواړې چې امریکا ولاړه شي دا په جنګ نه کېږي. جنګ امریکې د دلیل به برابرۍ دورانۍ په دې خاوره کې راځي چې برابر یې هم کوي. د داعش په نامه پر موږ د انسان وژنې تر ټولو لوی بم استعمال کړي. مه کوئ دا راسئ سولې ته راسئ د خپل د ولس سره کښېنئ راسئ د خپلو خلکو سره کښېنئ جرګه به راوغواړو ټول ولس به د افغانستان کښېني او هلته به خپلې ملي فیصلې وکړو که د امریکې سره دوستي کول که به امریکې ته وایي چې په مخه چې څه فیصله به د افغانستان د ملت وي.